درنو او قدرمنو مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې د ژوندانه بڼ مو د خوشحالۍ په ګلانو سمسور او د کرونا په شان دښمن مو نسکور وي. د روژې مبارکه میاشت ده، لکه څنګه چې روژه پر موږ فرض ده، همداشان د روژې متعلق مسایلو زده کول هم پر موږ فرض دي. نننۍ ناسته مو په همدې مناسبت ځانګړې کړې ترڅو د روژې متعلق هغه مسایل خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو ته بیان کړو کوم چې دوی ترې بې خبره دي، او یا هم بعضې مخصوص مسایل چې پر پوښتنه یې انسان ته حیا حایله کیږي او زموږ خویندې او ورونه یې اکثر نه پوښتي، بیان کړو. خو د مسایلو د بیانولو نه مخکې زه دا خبره اړینه بولم ترڅو خپل ځان او مسلک در وپېژنم په دې چې د فتنو په دې دور کې یو مشکل دا دی چې نن د الله دین خلکو دومره بېوزله کړی دی چې هر کس او ناکس پکې لاسوهنه کوي. نن دا میړانه او جرأت څوک نه لري چې ډاکټر ته د ډاکټر په دوا کې نظر ورکړي او یا انجینر ته د انجینر په نقشه کې کم نظر ورکړي. حتی دا میړانه هم څوک نه لري چې د ګلکار او د موچي په کار کې څوک مداخله وکړي. خو بیا د الله دین دومره بېوزله شوی دی چې یو کس به د دین د الف با نه خبر نه وي، خو ناز به وي او ډېر په میړانه او جرأت به فتوی ورکوي، مسایل به خلکو ته بیانوي او په دې طریقه به هم ځان ګمراه کوي او هم نور خلک ګمراه کوي. اکثره په انټرنیټي چینلونو کې نوی نسل او ځوانان داسې ځوانان ګورو چې لفاظي کوي او په هغه دقیقو مسایلو کې لاسوهنې کوي چې هغه د دوی د سویې نه ډېر پورته وي، د دوی د استعداد نه ډېر پورته وي. د هغه دپاره محقق علما باید په هغې مسایلو کې بحث وکړي او خلکو ته بیان کړي. خو ډېر په خواشیني لیدل کېږي چې داسې نوی نسل په ډېرو دقیقو مسایلو کې لاسوهنه کوي او دا کار هم د دوی ایمان او آخرت ته ضرر رسوي او هم نور خلق چې دی د دې د داسې رویې نه چې دی ګمراه کېږي او په ګناهونو کې مبتلا کېږي. نو په دې اساس زه دا اړینه بولم چې زه باید خپل ځان تاسو ته معرفي کړم په دې چې تاسو زموږ د دې مرجع نه تاسو دینی مسایلو باندې ځان پوهوئ او د دینی مسایلو پوهېدل دا یو علم دی. د محمد بن سیرین رحمه الله نه په مسلم شریف کې یو روایت دی چې فرمایي ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یعنی بلا شکه دا علم چې تاسو یې حاصلوئ دا دین دی، نو تاسو وګورئ چې د چا نه دین حاصلوئ. په دې خاطر دا اړینه ده چې زه باید تاسو خپل ځان معرفي کړم ترڅو تاسو د دینی مسایلو په پوهېدلو کې چې زموږ له مرجع نه تاسو اورئ تاسو باید مطمئنه اوسئ. زما نوم ریحان الله دی او رمزي تخلص کوم. په فروعي فقهي مسایلو کې د حنفي مذهب د دیوبند علماو د تحقیقاتو په رڼا کې پیروي کوم او په دوو واسطو د کابلی تفسیر مترجم شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه شاگرد یم او زما ټوله سرمایه، زما غرور، زما ویاړ دغه زما اکابرین د دیوبند علما دي. کوم مسایل چې موږ تاسو ته بیانوو دا د حنفي فقه د دیوبند علماو د تحقیقاتو په رڼا کې تاسو ته بیانېږي او انشاءالله ټول مسایل زموږ مستند دي، په دلایلو سره دي. تاسو چې هر ځای نه او هر کله وغواړئ زموږ مسایل به انشاءالله تاسو ته مدلل وي او په دلیل به ثابت وي. ښه ګرانو دوستانو، را به شو دینی د روژې مسایلو ته. په لومړۍ برخه کې به موږ هغه مسایل بیان کړو چې په هغوی باندې روژه نه ماتیږي. په کومو مسایلو روژه نه ماتیږي؟ اول په پیچکاري وهلو باندې روژه نه ماتیږي. په دې باره کې اکثره دوستان پوښتنې کوي
پیچکاري هغه که د رګ پیچکاري وي، که د غوښې پیچکاري وي، او یا هغه پیچکاري چې د پوستکي او د غوښې ترمنځ وهل کیږي، لکه د انسولین چې د شکر مریضانو ته وهل کیږي، حتی هغه پیچکاري چې په ګیډه کې وهل کیږي په هغې هم روژه نه ماتیږي. په همدې باره کې د دیوبند یعنی فتاوا دارالعلوم دیوبند، همداشان فتاوا عثمانی، ابن عبدالفتاوا د حضرت مولانا اشرف علي تھانوي صاحب فتاوا ده، همداشان مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمه الله په خپل کتاب کلمة القوم فی الانجکشن فی الصوم په دې کتاب کې، او همدغسې د عرب علما شیخ ابن باز، شیخ عثیمین او شیخ فوزان رحمهم الله فتوا په دې باره کې ده. اگر چې معاصر علماو د پیچکاري په وهلو باندې په روژه کې څه اختلاف کړی دی، خو محققه او د اکثره علماو تحقیقي قول همدغه دی چې د پیچکاري په وهلو باندې روژه نه ماتیږي. په دې باره کې که څوک دلایل غواړي انشاءالله دلایل بیا موږ ورته تفصیلي ویلی شو، خو چون چې موږ دلته یو کلیپ تیارو، کلیپ کې باید کم از کم وخت ونیول شي، په دې خاطر باندې تفصیلي دلایل تاسو دلته موږ بیانولی نشو. هو که کم ملګری جداګانه مستقل دلایل غواړي انشاءالله علمي دلایل به موږ ورته پیش کړو. همداشان د کومې ښځې چې خاوند توندخویه وي، قهرجن وي، هغه کولی شي چې سالن وڅکي، په ژبه یې صرف وڅکي چې مالګه شته ده، کمه ده یا زیاته ده، یا مرچ کم دي یا زیات دي، په دې خاطر باندې په دې څکلو باندې هم روژه نه ماتیږي. درېیمه مسله د وینې په ورکولو هم روژه نه ماتیږي. د وینې په وتلو که د بدن نه کوم ځای زخمي شوی وینه ترې ووځي، په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. همداشان په غاښونو کې کله کله سالن یا د غوښې پوټي وغیره چې بند شوي وي، هغه د هغه په ویستلو باندې که چیرته هغې ته باید وکتل شي، که د نخودو د دانې په برابر باندې لکه دغه کوم نخود چې پخیږي په کورونو کې د سالن په طور پخیږي، که د نخودو د دانې په برابر یا د هغه نه زیات وي نو روژه پې ماتیږي، او که د هغه نه کم وي او تیر شي روژه پې نه ماتیږي. او دلته یو تفصیل پکې دا دی که چیرته کوم کس د بیرون نه یو شی راواخلي او خولې ته یې واچوي او تیرې کړي، هغه بیا که لږ وي او که زیات وي په هغه روژه ماتیږي. د ده نه مخکې چې کوم مسله وه هغه دا وه چې په خوله کې کوم شی د مخکې نه بند و، د بیرون نه کوم شی خولې ته نه واچول شوی، نو په هغې بیا روژه نه ماتیږي. خو که د بیرون نه کوم شی واچوي هغه وړوکی وي که غټ وي او تیرې کړي نو په دې روژه ماتیږي. همداشان د غسل په وخت کې چې انسان غسل کوي، که په نامه کې اوبه لاړې شي په ده روژه نه ماتیږي. همداشان د فرضي غسل په حالت کې باید احتیاط وشي، غرغره ونه شي، خوله دې کنګاله کړي، خولې ته انسان اوبه اچولی شي، خو اوبه دې ستوني ته نه کوزوي، لکه څنګه چې په غیر د روژې نه، د روژې د میاشتې نه علاوه یا د روژې د حالت نه مخکې په عامو حالاتو کې انسان غسل کوي او غرغره کوي، ستوني ته اوبه اچوي، هغه اوبه ښه په خوله کې غرغره کوي، نو هغه کار به په روژه کې نه کوي. خولې ته به اوبه اچوي خو غرغره به نه کوي. که غرغره وکړي خطر د دې خبرې دی چې اوبه ستوني نه تېرې شي، په دې خاطر باندې باید غرغره ونه کړي. او همداشان پوزې ته هم باید اوبه واچول شي، خو هغه اوبه دې پورته کشي نه شي چې دماغو ته لاړې شي، په دې کې د روژې د ماتېدلو خطر شته. همداشان که په خوله کې وینه راشي، نو که وینه د لاړو نه کمه وي نو روژه او تیره شي یعنی په ده باندې روژه نه ماتیږي، خو که وینه زیاته وي بیا روژه پرې ماتیږي. همداشان د پوزې نه راوتلي افرازات چې انسان پوزه کشي، افرازات دي که لاړې دي، د دې په تیرولو باندې روژه نه ماتیږي. همداشان که چا د غلطۍ نه ډوډۍ وخوړله یا هر څه یې وخوړل یا یې وڅکل، نو په بې خبرۍ کې غلطۍ نه مراد بې خبري ده، چې دا خبرې بیخي په یاد نه وه چې زه روژه یم، نو هغه څه شی وخوړل او وڅکل، نو په بې خبرۍ کې په خوراک او څښاک باندې هم روژه نه ماتیږي. همداشان انسان استفراغ یا کانګې کوي، نو که کانګې په خپله بې اختیاره راشي په دې روژه نه ماتیږي، اما که انسان یې قصدن راولي نو بیا په هغې روژه ماتیږي. همداشان درنو دوستانو د غاښ په ویستلو روژه نه ماتیږي، او د روژې په میاشت کې د غاښونو برسول
چې برس کې په دې باندې روژه مکروه کیږي. البته که چېرته د برس یا د کریم چې کوم وهل کیږي د ساس کې یا خوند ستوني نه تېر شي خو بیا روژه ماتیږي، او که تېر نه شي روژه پرې نه ماتیږي. البته فقهاو مکروه لیکلی دی، او مسواک کې هم احتیاط پکار دی. همداشان د مار، لړم یا نورو موذي خزندګانو په چیچلو باندې هم روژه نه ماتیږي. همداشان په سترګو کې دوا اچول یا رانجه وهلو باندې هم روژه نه ماتیږي. دغه څو مسایلو چې تاسو هم بیان کړه په همدې اکتفا کوو. دا زموږ د دې مسایلو اوله برخه وه چې تاسو هم وړاندې کړه. انشاءالله په دویمه برخه کې بیا نور بعضې مخصوص مسایل دي او بعضې جدید مسایل چې په هغه باندې بحثونه لرو. انشاءالله له موږ سره اوسئ. په همدې باندې اکتفا کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.